بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله أو يقينا أخذت والله رب العالمين ميثاق بني إسرائيل پوخ لوزد بني إسرائيلنا وبعثنا منهم او مقرر کړیو مونږه د دوینا 12 نقیبا دول سرداران وقال الله اویلی والله انی معکم چې بشکا زیم تاسو سره خو په دې شرط باندې لئن قمتم الصلاة کچری قائم کړو تاسو منځ واتیتم الزکات ورکړو تاسو زکات وآمنتم برسلی او ایمان راوړو تاسو په پیغمبرانو زما وعزرتموهم او مدد وکړو تاسو د دې پیغمبرانو یا بل معنا وعزرتموهم او تعظیم وکړو تاسو د دوی واقرضتم الله ورکړو تاسو الله تا قرضا حسنا قرض خو د الله پلار کې مو مال خرج کړو حلال مال مو خرج کړو بیتوی بنفسه مو خرج کړو لو کفرن عنکم نو خامخا لرې بکړم زستا سنا سیئاتکم گناهونه ستاسو ولا ادخلنکم او خامخا داخل بکړم تاسو جناتین داسې جنتونو ته تجری چې بهیږي با من تحت الانهار لاندې د اونو دا غینا نهرونه فمن کفر بعد ذالک بیا چې چا کفر وکړو پس د دینا منکم دستا سنا فقد ضل سواء السبیل یقینا گمراه شو بلار شو دنی غلارینا فبما نقضهم نو په سبب د ما تولد دوی میثاقهم لوس خپلرا خپل لوزونه مات کړو دا غي په سبب باندې لعناهم لعنت کړو موږ په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسیه او وګرځول موږ زړونه د دوی سخت نو بیا دې سوکړل يحرفون الکلمه بدلوي دوی کلمې د الله تعالی عم مواضعه د زاین خپلونه تحریف کوي پکې ونسوا حظا او هیر کړ دوی و برخه مما ذکروا به دا غسنا چې نصیحت کړي شو دوی ته پاغي سره په تورات کې د محمد علی السلام متعلق چې کوم صفاتو باغی کې رد بدل وکړو ولا تزال تطلع وهم شبت خبريږي على خائنه په خیانت باندې منهم د دوینا الا قليلا منهم سوا د لګو خلقو د دوینا فاعف عنهم پس معفو کړه دوی ته واصفح او مخواړه ان الله یقینا الله تعالی يحب المحسنين خو خوینه کانو احسان کوونکی